السلام علیکم ګرانو کتونکو ساجد شایق ما او په دې وخت کې ما سره د اسلام آباد د یو کالج پرنسپل صاحب ښاغلی عزیز واحد صاحب موجود دی. نو د دنه به د تخبې په هکله باندې دی یو ښایسته نظم لیکلی دی. نو هغه نظم ډېر مشهور نظم دی. نو هغه تاسو ته هم وایم چې د دې د خولې نه په خپله باندې تاسو واورئ او دې وخت کې مونږ د تخبې په کنډراتو کې موجود یو. عزیز واحد صاحب تاسو هغه نظم ووایئ تخبې والا. ډېره مننه. د تخبې سیمه د ګلونو سیمه هره تپی ګلابونه کوي. دا د سرونو آهنګونو سیمه د سړي زړه پکې موجونه کوي. په قد وړوکې په تاریخ کې عظیم دغه آشنا د تخبې غر ښکارېږي. دغه د فن د ریاضت علامت له هر اړخه معتبر ښکارېږي چې د دنیا د هر یو ګوټ سیلانی دلته کې راشي حیرتونه کوي. د تخبې سیمه د ګلونو سیمه هره تپی ګلابونه کوي. دلته بهیږي لوی واړه خوړونه پکې یو خوړ د جلالا یادېږي. تل به ژوندی وي په سندرو ټپو تر څو منګې او نری ملا یادېږي. دغه ګودر د ګودرونو مشر خوږو اوبو باندې ویاړونه کوي. د تخبې سیمه د ګلونو سیمه هره تپی ګلابونه کوي. چې باباجي د پیرسدو شو اوچت ورسره ګړ د پښتونخوا جګه شوه. په پیرنګیانو یرغلونه وکړئ د هر کالنه دا صدا جګه شوه. د سیری کلي عزیرګل د ګلاب د عزم جزم خوشبویونه کوي. د تخبې سیمه د ګلونو سیمه هره تپی ګلابونه کوي. که د ټکر د جنگ مودې وشولې د ګل زمان د وینې رنګ تازه دی. د ساړو شاه د فقیر خان د کلي د جلاتی شهید غورزنګ تازه دی. سواتۍ ببو مې د ګجرو ګړۍ سواتۍ ببو مې د ګجرو ګړۍ په پیرنګیانو ګزارونه کوي. د تخبې سیمه د ګلونو سیمه هره تپی ګلابونه کوي. که د ټکر د جنگ مودې وشولې د ګل زمان د وینې رنګ تازه دی. د ساړو شاه د فقیر خان د کلي د جلاتی شهید غورزنګ تازه دی. سواتۍ ببو مې د ګجرو ګړۍ په پیرنګیانو ګزارونه کوي. د تخبې سیمه د ګلونو سیمه هره تپی ګلابونه کوي. دلته ښاغلي ترکاڼي اوسېږي. دا د مومندو د عظمت نښه ده. دلته خټک لکه ازبک دی آباد د یوسفزو د شجاعت نښه ده. د عثمان خیلو کاریګرې ګوتې نن په جنډۍ کې کمالونه کوي. د تخبې سیمه د ګلونو سیمه هره تپی ګلابونه کوي. دلته ښاغلي ترکاڼي اوسېږي. دا د مومندو د عظمت نښه ده. دلته خټک لکه ازبک دی آباد د یوسفزو د شجاعت نښه ده. د عثمان خیلو کاریګرې ګوتې نن په جنډۍ کې کمالونه کوي. د تخبې سیمه د ګلونو سیمه هره تپی ګلابونه کوي. دلته اوسېږي د ادب مینان. دا د قاضي عبدالحلیم اثر دی. دلته ماشوم دی که بوډا دی که ځوان هر یو د شعر په کمال خبر دی. د پښتونخوا د هرې سیمې غزل دې غزلزار ته سلامونه کوي. د تخبې سیمه د ګلونو سیمه هره تپی ګلابونه کوي. د پښتنو د نورو سیمو په شان دلته هم خلک په وفا مین دي. د سپینې ږیرې د تور سرې لحاظ په دین مین دي په حیا مین دي. دلته هم لوی ویړې خلاصې حجرې چې میلمه راشي اخترونه کوي. د تخبې سیمه د ګلونو سیمه هره تپی ګلابونه کوي. سټیشن د پرخو د اتیانو منډې د تیر دوران د دبدبې نښه ده. پلوي سړک د تماکوانو ډیپوان د کسانانو د خولې نښه ده. خشته شیرګل مې فواره د علم تر بدخشانه بارانونه کوي. د تخبې سیمه د ګلونو سیمه هره تپی ګلابونه کوي. د شوګر مل په شربتونو ککړ د چا جانان به چاته څنګ ښکارېږي. د کاټن مل په غبارونو ککړ زما جانان ماته ورنګ ښکارېږي. زما د تورو زلفو ښکلي عطر دغه خولې چې غورځنګونه کوي. د تخبې سیمه د ګلونو سیمه هره تپی ګلابونه کوي.
د پټ بابا د مازیګر چکرې د سوچ کاله ته رڼایي راولي پټ بابا د پټ بابا د مازیګر چکرې د سوچ کاله ته رڼایي راولي د نیر غاړه د کوچیانو ګدر د زړه په سین کې طغیاني راولي چې غنم رنګي چناري قدونه د خیال زانګي مکیزونه کوي د تخبې سیمه د ګلونو سیمه هر تپې ګلابونه کوي لپت خبرې بختوري جونه وفا حیات سلام د زما ساده باده خو جادوګري جونه ناز و ادا ته سلام د زما د حسن زور ته ګلاب پریشان ستنکې دوی ته سلامونه کوي د تخبې سیمه د ګلونو سیمه هر تپې ګلابونه کوي جانانا جانانا راشه مړه خوا شوې ولې دا ورځې شپې داسې ترخې غوندې دي ترسکون کباب د ګل احمد د کړي ستانه بغیر څه بې مزې غوندې دي ترسکون کباب د ګل احمد د کړي ستانه بغیر څه بې مزې غوندې دي راشه چې وخورلون خوړی امرسې عزیز د یاره منتونه کوي د تخبې سیمه د ګلونو سیمه هر تپې ګلابونه کوي مننه شایق صاحب ډیره مهرباني ستاسو چې تاسو